د پښتو ژبې د نوموتي ناول لیکوال ارواښاد نصیر احمد احمدي شاهکار اثر دی. پر بلبل اپلیکیشن یې زه احمد شاه پاڅون درته لولم. درېیمه برخه. یوه ژبه حتمي وه. د اتیا کسان باید په پښتو یا پارسي یوې ژبې پوهېدی. بس له 2 کسانو پرته یوه هم د ژبې ستونزه نه درلوده. لومړی یو په ونه لوړ تک سپین انګریز و. هغه ته د پیرګونګ لقب وټاکه. بله چاره نه وه. ژبه یې نه وه زده. ګونګی یې کړ. ده باید یوازې لاسونه خوځولی. نور کار یې افغان ملګري ته پرېښود. هغه به د پیرګونګ له حرکاتو اخیستې معنا خلکو ته ویله. دوهم یو هندو صوفي و. له هندي پرته په بله ژبه نه پوهېده. ده ته د دیوبندي پیر لقب ورکړ. بیا یې 80 کسان سره وویشلو. 40 2 نفري ګروپونه یې جوړ کړل. له 38 انګریزانو، عربو او هندیانو سره یو داسې کس ملګري کړ چې په سیمه کې بلد ول. وروسته د څېرو له مخې تقسیمات شروع سول. ډېر انګریزان د افغانستان هغو سیمه ته وټاکل سول چې اوسېدونکي یې له رنګه سره ول. خو هندوانو او عربو دا مشکل نه درلود. دوی هرې سیمې ته جوړېدل. ما هم کومه ستونزه نه درلوده. انګریز وم خو رنګ مې کوم مشکل نه جوړاوه. ما او لارنس ته چې اوس یې پیر کرم شاه باله وویل سول چې تاسو به ډیورن کرښې ته نږدې په 2 مختلفو سیمو کې فعالیت کوئ. قدم شاه یې ملګري راته وټاکه. قدم شاه له ونې ټیټ دی، تر 20 اوږده ږیره لري. په چالاکۍ کې وړېده. په دې 40 ګروپونو کې لومړی د افغانستان شمالي برخو ته انتخاب سوي کسان ولیږل سول. نورو کومه ستونزه نه درلوده. یوازې تر کرښې په غرنیو پټو لارو واوښتل. وروسته یې له عامو موټرونو او سړکونو استفاده کولی سوی. خو د افغانستان شمال ته د انګریزانو تګ یو څه سخت و. دوی لومړی د چترال له لارې بدخشان ته ولاړل. بیا یې له هغه ځایه نورو سیمو ته مخه کړه. خو ما او زما ملګري کومه ستونزه نه درلوده. 2 کچرې مو راواخیستې. لومړی مو لویو خلطو ته د جاسوسي وسایل، تومانچه، دوربین، مختلفې دواوې او خوراکي مواد ورواچول. بیا مو دیني کتابونه ورباندې کښېښودل. سپینو بګړیو، اوږدو ږیرو، چونډارو، ګردو لمنو او د کچرو پر سر ښکاره ایښودل سوي دیني کتابونو له شکه ایستلو. ان د وزیرو په یو جماعت کې مې لا د پټې خولې جمع هم وکړه. کرار تلو. 2 شپې مو ستورو ته تېرې کړې. 3 ماښام مو یو کلي ته وروړ. ضرورت نه و چې ځانونه معرفي کړو. خلکو په خپل عالمان بللو. ویل چې د هندوستان دیني مدرسو ته تللي عالمان بیرته خپلو کورونو ته روان دي. مخصوصا یې غوړه شوروا راته راوړه. سهار مو د شیدو له چایو سره تازه کوچو خوړل. ټوله ورځ مو مزل وکړ. پاتې شپه مو په غره کې تېره کړه. بل ماښام همدې غار ته راورسېدو. بل ځای نه سوای تللی. قدم شاه دا غار پخوا هم لیدلی و. د 2 میاشتو د زده کړې په وخت کې انګریز استادانو ته قناعت ورکړی و چې دا ځای د فعالیت د پیل لپاره ښه دی. ستړي و. شپه مو په خوب تېره کړه. خو سهار مو لومړی خوراکي مواد، دوا او د جاسوسي وسایل د غار تیرې برخې ته یوړل. بیا مو 100 متره سیم تر خاورو لاندې کړ. د سیم په 2 خواو پورې یو کوچنی دستګاه تړل سوې وه. یوه دستګاه مو په غار کې ایښودل سوي کتابونو شاته پرېښوده. بله مو لاندې چینې ته نږدې لویو ډبرو په منځ کې پټه کړه. قدم شاه را روان دی. باید ورسم چې څه یې کړي دي. سوزان بله پاڼه واړوله. بل یاداشت 2 اونۍ وروسته لیکل سوی و. قدم شاه خوشحاله و. ویل چې په غره کې د لیوانو انګولا اورېدلې وه. لرې خوشې کړي کچرې به بیا ونه ویني. په لومړۍ ورځ مو څوک ونه لیدل. 2هم سهار مو د زنګولې اواز واورېد. قدم شاه په منډه د باندې ووت. له سیرلي سره راغی. د تک تور سیرلي سپینه ټنډه ښکلې ښکارېدله. قدم شاه د سیرلي کباب ته خوشحاله و. خو ما ورته ویل چې حوصله وکړه. دا کوچنی سیرلی به لوی پسونه درته راولي. زنګوله مې ترې خلاصه کړه. تار مې ورپورې وتاړه. د سمڅې په تیاره برخه کې مې پورته راوځړوله. د تار بله څوکه مې تر کتابونو واړوله. دې تار د خاورو رنګ درلود. تر ویښته نری و. له مځکې سره نه ښکارېده. قدم شاته مې وکتل. سترګې رډې راختلې و. مې ویل د سیرلي خوله ور وتړه. لرې یې پټ کړه. سیرلي ناره کړه. قدم شاه خولې ته جرابه ور واغوسته. تر ښکرو یې ونیوه. د باندې ووت. ښه شېبه تېره سوه. بېرته راغی. خو کښېنستلو ته مې پرې نه ښود. ورته ومې ویل چې له چینې سره کښېنه. شنې غټې پیلې مرۍ مې غاړې ته ور واچولې. دستګاه مې روښانه کړه. پوره 1 پاو وخت مې غوږونه څک نیولي وو. خو د مرغانو له نریو نارو پرته مې بل څه وانه اورېدل. یو دم د دستګاه له واړه لاوډ سپیکره د ډبرو د رغړېدو غږ راووت. بیا مې یو نری وارخطا اواز واورېد. ته څوک یې؟ دلته څه کوې؟ د دستګاه غږ مې تر پایه پورې تیز کړ. د قدم شاه نارې مې واورېدې. د خدای بنده. بیا لاوډ سپیکره د قدم شاه یوه لیونۍ بې معنا چغه راووته.
لو 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 لا. لاوډ سپیکر ته مې غوږ ورنږدې کړ. نری وارخطا غږ وویل سیرلی مې ورک دی، تا نه دی لیدلی؟ قدم شاه د اوښ غوندې وغړومبېد. بیا یې وویل پورته ور وخېژه، بغدادي پیر ته پټې معلومې دي. چوپه چوپتیا سوه. له لاوډ سپیکره یوازې د مرغانو غږ راووت. دستګاه مې بنده کړه. د غار خولې ته مې وکتل. لومړی یوه خړه خیرنه خولۍ راپورته سوه. بیا مې د یوه 9 کلن ماشوم چاودی سپېره مخ ولید. ماشوم د غار په خوله کې ودرېد، وارخطا ښکارېده. مخې ته د پرانیستې کتاب پاڼې مې سره ورویستې ومې خندل. راځه راځه، دنیایي کارونو ته زړه مه خوره، تور سیرلی به خدای پیدا کړي. د ماشوم سترګې رډې راوختې. په خواره خوله یې وویل ته له کومه پوه سوې چې زما سیرلی ورک دی؟ هغه هم تور سیرلی دی. ومې خندل. که بغدادي پیر په غیب ونه پوهېدی نو نوم به یې بغدادي پیر نه و. ماشوم رانږدې سو، خو چاودې لاسونه یې لړزېدل. ومې ویل راځه بچیه، دلته نږدې راته کښېنه. ماشوم په خاورو کې کښېناست. سترګې مې پټې کړې، هېڅ مې هم نه ویل، خو شونډې مې خوځولې. بیا مې هماغسې په پټو سترګو څو ځله یوه خبره تکرار کړه: تور سیرلی، سپینې تندی، تور سیرلی، سپینې تندی. یو دم ماشوم ته وکتل، سترګې رډې راختلې وې. د کتاب د ایښودلو په پلمه مې دستګاه روښانه کړه. بېرته مې سترګې پټې کړې. ومې ویل تور سیرلی وینم دي، وینم دي، بې ځایه زورونه مه وهه، له دې 2 تیږو دي یوازې بغدادي پیر رایستلی شي. غلی سوم. بیا مې څو نامفهومه تورې تر خولې راووتل. وروسته مې په ټیټ غږ وویل راسه راسه، بغدادي پیر دې غواړي. آفرین آفرین. یو دم مې تندی تریو کړ. نه لاره مه کږوه. ومې خندل. آفرین، همدا نری لار راواخله. ماشوم ته مې وکتل. ومې خندل. مخ دې سم ونیسه، سیرلی پیدا سو. بس د چینې چپ لاس ته 200-300 ګامه لرې په 2 تیږو کې بند و. ماشوم په بیړه ودرېد. تر لمنې مې ونیوه. ومې خندل. کښېنه، زحمت مه باسه، تیږې مې لرې کړې. بغدادي پیر دومره کرامات لري چې سیرلی په خپلو پښو دلته راولي. وخت ووت. چغه مې کړه راسه نو، مه ناوخته کوه. ماشوم ته مې وکتل، ویرې اخیستی و. ورته ومې ویل چې سترګې پټې کړه. غړۍ مې اوږده کړه. قدم شاه په احتیاط پورته راوخوت. سیرلی یې د غار په خوله کې پرېښود. خپله بیرته لاندې کښته سو. سیرلی ماشوم ته ورغی. د هغه په غوږ یې خپلې تودې شونډې ولګولې. ماشوم په بیړه ور وکتل. چغه یې کړه. یوې خواته ړنګ سو. ورغلم. بیا څه د ماشوم مې له خاوره راپورته کړ. دستګاه ته مې خوله ور ټیټه کړه. له قدم شاه مې د چینې سړې اوبه راوغوښتې. د ماشوم غاړې ته مې لاس وروړ. غاړه یې توده وه. نری رګ پورته پورته غورځېده. د قدم شاه غږ مې واورېد. دومره کرامات ته هم ضرورت نه و چې سیرلی په خپلو پښو راولي. قدم شاه مې بیرته لاندې ولېږه. د ماشوم پر مخ مې سړې اوبه واچولې. سترګې رڼې کړې. د سیرلي په لیدو یې رنګ بیرته ځای ته راغی. ولاړ سو. سیرلی یې تر ښکر ونیوه. تر یو څه ځایه زانګې وانګې ته، وروسته یې پښې په مځکه سمې لګېدې. قدم شاه راغی. ومې ویل څه فکر کوې، کوچیان به راسي؟ په خندا یې راته وویله چې دومره کرامات بې څه نه دي. راځي راځي، ضرور راځي. خبره یې سمه وه. ماپښین مې مخ ته د چینې سړې اوبه ورچولې چې په ونو کې مې 3 کسان ولیدل. په بیړه پورته وختم. قدم شاه د چایو پیاله خولې ته نیولې وه. ورته ومې ویل چې کوچیان دي، ژر یې مه راپرېږده. دستګاه ته نږدې یې په خبر راوله. پیالې او غرمني پاتې لوښي مې راواخیستل. د غار تیارې برخې ته ولاړم. پاکې سپینې جامې مې واغوستې. بیرته خپل ځای ته راغلم. چلتار مې پر سر کړ. دستګاه مې روښانه کړه. له لاوډ سپیکره د کوچیانو له غوسې ډکې نارې راتلې. ویلې چې ټګان یاست، په ماشوم مو څه کړي؟ زبون یې وهل سوی و. بیا مې د ماشوم نری غږ واورېد. قسمونه یې خوړل. ویلې بابکه، په قرآن که درواغ درته وایم، سیرلی په خپلو پښو راغی. خبره نوره هم جنجالي سوه. کوچیان پورته راوختل، خو قدم شاه زارۍ ورته کولې. ویلې چې لنډ وخت صبر وکړئ، بغدادي پیر لمونځ کوي. په بیړه مې د پوزیو جاینماز هوار کړ. له لاوډ سپیکره ډډ کوچنی غږ راووت. ای ټګانو، له کومه راغلي یاست؟ قدم شاه په خواره خوله وویل د خدای روی ومنئ، ما په هر نوم یاد کړي، خو قربان یې سم، بغدادي پیر ته څه مه وایاست، لوګی به مو کړي. له لاوډ سپیکره د شاټۍ غوندې غږ راووت. د کوچیانو خندا وه. قدم شاه وویل که زما منئ، د چینې په دې پاکو اوبو اودسونه وکئ، خدای یاد کړئ، تر هغو به پیر صاحب هم خپل عبادت خلاص کړي. یو ډډ کوچنی غږ راغی. حاجي ناټکه، دې ټک خدایږه به د خبره کړې وي. راځئ له دې ټګانو سره به وروسته جوړېږو. تر ډېره مې یوازې د اوبو چړپه اورېده. بیا هغه هم غلې سوه. 6 ساعت ووت. وروسته د یوه کوچي غږ راغی. میرګولیه، لږ در وڅکېږه. دوهم کوچي وویل خپل څادر ولې نه هواروې؟ ساده کېږه مه، دا نوی څادر به څنګه سپېرو خاورو ته ورکوم. تر ډېره چوپه چوپتیا وه. بیا مې یو غږ واورېد. یاره حاجي ناټکه، لعنت په شیطان،
لمانځه ته یې پرې نه ښودم. په 10 رکعتونو کې مې خپله ناروغه اوښه سترګو ته ولاړه وه. حاجي ناټک په خوابدي غږ وویل ته د خپلې اوښې غم نیولې، خو زه خپلې شامتورې لورکۍ ته فکر وړی یم. غونډل چې چلېده. قدم شاه په خبره کې ورولوېد. بغدادي پیر ته ووایست د مارانو او غونډلانو دم پرې وچ دی. د میرګل له غوسې ډک غږ مې واورېد. حاجي ناټکه درځه چې دا ټګ ووینو. د پوزوی جای نماز مې سم کړ. قبلې ته ودرېدم. شېبه وروسته تیاره راغله. وپوهېدم چې 3 تنه د سمڅې خولې ته راورسېدل. یو دم مې ډډ خندی واورېد. یو کوچانی غږ وویل پیر صاحب خو له خپله ځانه خبر نه دی، پرتوګ یې په چپه خوا اغوستی دی، نو ورک سیرلی به څنګه په خپلو پښو راولي. زړه مې خولې ته راغی. رکو ته ټیټ سوم. پایڅو ته مې وکتل. له نریو ببرو تارونو ډک درزونه نیغ ولاړ ول. شېبه وروسته مې سلام وګرځاوه. پرته له دې چې راغلو کسانو ته وګورم په مسکا مې ویل څوک به د خدای په عبادت کې دومره غرق وي چې خپلو جامو ته به یې پام نه وي. خو میرګل به بیا په لمانځه کې د خپلې ناروغې اوښې فکرونه وهي. کوچانو ته مې وکتل. سترګې رډې راختلې وې. بله خبره مې وکړه پر چا باندې به بیا تر لمانځه خپل نوی څادر ګران وي. ماشوم په خوند وویل بابکه زما خبره مو ومنله؟ وګوره پیرګل ستاسو په نومونو پوهېږي، پټې ور معلومې دي. ومې ویل راځئ نږدې راسئ. دوی واړه مخامخ غلي راته کښېنستل. ومې ویل حاجي ناټکه خوا مه بدوه، شامتوره لورکۍ به دې خدای جوړه کړي. دواړو یو بل ته وکتل. بېرته یې سرونه وځړېدل. یوازې ماشوم له ځلا ډکې نیغې سترګې راته نیولې وې. ومې خندل. سیرلی دې څنګه دی؟ ماشوم په خوند وویل ښه دی، د پخوا غوندې ټوپونه وهي. سترګې مې پټې کړې. یو دم مسک سوم. ماشوم ته مې وکتل. ویې ویل خو ستا سیرلی یوه زنګوله هم لرله. د ماشوم د سترګو ځلا لا پسې ډېره سوه. هو هغه زنګوله مې بابک له بازار راته راوړې وه. له سیرلي سره عجب خوند کوه، خو اوس ورکه ده. ومې ویل ورکه؟ یو دم مې وخندل. بغدادي پیر ته د ورکې خبره مه کوه. سترګې مې پټې کړې. څو ځله په یوه او بله خوا وځنګېدم. ورو مې وویل ړانده ړانده چیرې یې؟ څېره مې داسې ونیوله لکه د کوم چا ځواب ته چې ماتله یم. یو دم مې خپل تندی ګونځې کړ. ومې ویل وړنده که دا وخت نو د غزني د زیارتونو دی، هله د تور سلیز زنګوله د سترګو پرب کې راورسوه. کوچانو ته مې کتل. د ټولو سترګې رډې راختلې وې. ماشوم په وېرېدلي غږ وویل له چا سره دې خبرې کولې؟ ومې خندل. ړوند پیری و. د زیارتونو ډېر شوق دی. ویلې چې په غزني کې یم. ټولو یو بل ته وکتل. تار مې کش کړ. ګړنګ سو. د غار په تیاره برخه کې زنګوله راولوېدله. ومې خندل. اوس یې هم ناوخته کړ. خیر د ړندکي یوه سترګه کار نه کوي. په دې غره او دومره ډېرو ډبرو کې د وړې زنګولې پیدا کول سخته خبره ده. د غار تیارې برخې ته ورغلم. لومړی مې خپل پرتوګ سم کړ. بیا مې زنګوله راپورته کړه. بېرته راغلم. د کوچانو په مخونو کې ټکۍ وینه نه وه پاته. زنګوله مې وګړنجوله. ماشوم په بیړه راته وکتل. سترګې یې وځلېدې. زنګوله یې زما له ګوتو وایسته. په خوند یې وویل دا یې چیرې پیدا کړه؟ ومې خندل. په هماغه تیږو کې چې سیرلی بند و. میرګل یو دم چغه کړه. وغړمبېد. له خولې یې لاړې باد سوې. ځان یې له مځکې وویشت. حاجي ناټک یې پر پښو ور پرېوت. ما یې لاسونه کلک ونیول. حاجي ناټک وویل پیریان لري. یو ځل یې د ملا په واز کې راپرېست. بیا په اتڼ کې مستۍ واخیسته. رمباړې یې کړې. میرګل یوه شېبه پورته پورته وغورځېده. بیا کرار پرېوت. بېرته خپل ځای ته راغلم. ور ومې کتل. حاجي ناټک په خپل نوي څادر د میرګل له خولې راوتلي ځګونه پاکول. وخت ووت. میرګل کښېناست. خو لا یې هم خړو خاورو ته وچې سترګې نیولې وې. یو دم راوښوید. زما پر پښو یې خپلې تودې شونډې کښېښودې. د زړه له اخلاصه یې وژړل. حاجي ناټک تر مټ ونیوه. خو ما اشاره ورته وکړه چې په خپل حال یې پرېږده. میرګل ژړل. پښې مې د هغه په اوښکو او لاړو لندې سوې. وروسته یې په ژړا کې وویل ای بغدادي پیره قربان دې سم، خاورې میرګل وبخښه. ومې خندل. په ولیو کې مې څو ځله وټپه. ومې ویل بخښلی مې. خو میرګل زما له پښو نه پورته کېده. ومې ویل پورته سه ومې بخښلې. میرګل له هماغسې زما په پښو خپل مخ ایښی و. وخت ووت. ژړا یې په سلګیو بدله سو. بیا په غریو کې ویل خدای دې مې ګونګی کړي، ستا مبارکه مې په بد نوم یاده کړه. تر ولې مې ونیوه. په زور بې کښېنه. ومې ویل ته نه یې ملامت، حالات خراب دي. اوس هر څوک د بزرګۍ دعوا کوي. حاجي ناټک ته مې ویل چې په غاړه کې پروت ول پټکی ور وتړي. د یوه شېبه ناست ول. بیا یې اجازه وغوښته. د غار تر خولې پورې مخونه نه رانه اړول. پر شا تلل. په میرګل پسې مې ناره ونیوله. وښه به دې خدای جوړه کړي. یوه شېبه کښېنستم. بیا لاندې کښته سوم. قدم شاه خندل. په رڼو اوبو کې مې پښې نه ایستې. لاس مې پرې تېر کړ. د میرګل وچې سوې لاړې زبېښاکې وې. د قدم شاه له جذبې ډک غږ مې واورېد. اوس دې نو بازار تود بوله. ور ومې کتل.
وړې سترګې یې ځلېدلې. تر څنګ مې کښېناست، ناڅاپه یې اوبو ته خپلې غبرګې پښې ور واچولې. اوبه د چینې ژۍ ته راوختې. په بیړه ودرېدم. قدم شاه وخندل. مبارکه خو دې نه سولنده. یو دم یې په غږ کې بدلون راغی. خو وروستۍ خبره دې اټکلې وه. اوښه به څنګه جوړه سي؟ ومې خندل. کله کله اټکلي خبره سمه راځي. سم مې وویل. بل سهار وخته یو ډډ غږ له خوبه راویښ کړم. ورمېږ مې کوږ کړ. د قدم شاه تشه بړستنه پرته وه. د باندې ووتم. میرګل او یو چاغ سپین پسه له چینې سره ولاړ ول. ورغلم. کوچۍ مې پر لاسونو را پرېوت. بیا یې سر پورته کړ. سترګې له اوښکو ډکې وې. په خوند یې وویل: یا بغدادي پیره، دعا دې کار وکړه. اوښې له 4 ورځو وروسته ځوځو خوړل. د قدم شاه غږ مې واورېد. د بغدادي پیر دعا بیرته نه راګرځي. شاته مې وکتل. د قدم شاه غېږ له وچو لرګیو ډکه وه. کوچي یو دم چغه کړه: خاورې میرګله، خدای دې مرګ درکړي چې ته یې. پیر صاحبان به څنګه لرګي راوړي؟ ورغی. له قدم شاه یې په زوره لرګي ور واخیسته. پورته وخوت، خو په بیړه یې مخې ته ودرېدم. پوهېدم چې دا کوچۍ زما توشکې ته نږدې له پرتې خلاصې کتابچې او انګریزي یاداشتونو څه نسي بوت کولی. خو پخپله د قلم او کتابچې لیدل د بغدادي پیر رنګ بدولی سي. قدم شاه ته مې اشاره وکړه، خو کوچه قسمونه خوړل. ویلې چې لرګي به د غار خولې ته رسوي. اخر مجبور کړ. دواړه بیرته چینې ته راوګرځېدو. پسه ته مې وکتل. ډېر وخت مو داسې چاغ ورنونه نه و خوړلي. د میرګل غږ مې واورېد. پسه چېرته ودروم؟ ومې ویل: له ژاخوا یې حلال که. ټیټې غونډۍ ته وختم. هوا ښکلې وه. نری باد د ونو پر پاڼو لاس تېراوه. کله کله به د یو مرغه ناره راغله. بیرته لاندې کښته سوم. پسه پوست سوی و. پر ګېډ یې د وازګو نرۍ پرده پرته وه. 2 ورونونه بس ول، خو میرګل نه منله. ویلې چې سلامت پسه یې نظر منلی و. په سخته مې قانع کړ. ور یاده مې کړه چې موږ 2 نفره یو. ګرمي ده، نوره غوښه خرابېږي. کوچي زړه نازړه پاتې غوښه په څادر کې وتړله. د تګ په وخت یې وویل چې ساعت وروسته به حاجي ناټک د هغه لور او څو نور سپین ږیري راورسېږي. پورته وختم. د غره د خزندو په اړه مو لا په پېښور کې فکر کړی و. د دواو له کڅوړې مې یو بوتل راویست. کوچنی جام مې له اوبو ډک کړ. 3 سرپوشه دوا مې ور واچوله. د باندې ووتم. قدم شاه د پسه سلامت ورون اور ته نیولی و. ساعت وروسته ډله کوچیان راغله. یو ځوان یو وړه نجلۍ په شا کړې وه. د نجلۍ له درده ډکو چغو دستګاه کرامات ته پرې نه ښوده. ټول پورته راوختل. وار نه کېده. ښي لاس مې د مچولو لپاره تر ډېره پورته نیولی و. بیا مې نجلۍ ته وکتل. په څپولي ویښتو یې وچ واښه بند ول. غټې تورې سترګې له اوښکو ډکوي. کله کله به یې له درده چغه کړه. حاجي ناټک وویل: قربان دې سم، زحمت مو نه درکوه، خو شامتوره. په خبره کې ورولوېدم. په خندا مې وویل: غم مه کوه، خدای ته یې وسپاره، بغدادي پیر ته یې وسپاره. حاجي ناټک د نجلۍ خیرن لستوڼی ور پورته کړ. د شامتورې مټ تک شین و. د نجلۍ پر تندي مې لاس کښېښود. سره تبه یې وه. جام مې راواخیست. ومې ویل: میرګل خبر کړم چې شامتوره دلته راولي. سخته وه، وخت لنډ و، خو بیا مې هم ړندکي پیرۍ کوی کاف ته ولېږه. ایله یې لږ مخکې د شفا دا اوبه راورسولې. جام مې د نجلۍ وچو شونډو ته ورنږدې کړ. یو غړپ اوبه یې تېرې کړې. کوچیانو ته مې کتل. ټولو وچې سترګې راته نیولې وې. نجلۍ مې پر پوزې پرېیسته. دا دوا له برټانیې راغلې وه. اصله وه. پوهېدم چې تاثیر کوي، خو وخت یې غوښت. ټول غلي ول. یوازې نجلۍ له درده ډکې نارې وهلې. حاجي ناټک راورسېد. مخې ته یې یوه غوټه راته کښېښوده. په خواره خوله یې وویل: قربان دې سم، پوهېږم چې ته د هېڅ شي کمی نه لرې. څه چې غواړې د سترګو په رپ کې درته رارسېږي. خو لږ ګستاخي مې وکړه. خالي لاس راتله ښه نه راته ایسېده. چنغوزي مې درته راوړه. حاجي ناټک بیرته 2 ګامه شاته وښوید. یو کوچي ته مې پام سو. پر خړو خاورو هوار پوزې ته یې کتل. ومې ویل: حاجي ناټکه، کور دې ودان چې د خدای دوستانو ته په درنه سترګه ګورې. ته سم وایې، ما ته هېڅ هم کم نه دي. دا تېر ماخوستن له کړپاله خوبه راویښ کړم. ړندکی و. په سمڅه کې غالۍ هواروله. ورهاخوا د سرو زرو په لوښو کې رنګارنګ تازه مېوې ایښې وې. ړندکي راته وویل چې قربان دې سم، د دنیا ټول خوندونه دي په واک کې دي، خو ته وچې شونډې په خړو خاورو کې پروت یې. نه مې لورېږي. خیر دی، د غالۍ او لږه میوه ومنه. خو ما سپک کړ. ورته ومې ویل چې نه، زه خو دې نن نه یم پېژندلی. کلونه مې مریدې. په دې نه پوهېږې چې بغدادي پیر په دنیا کې له لعب پسې نه ګرځي. هله دا دنیایي مرداریانې دي در ټولې که. غلی سوم. کوچیانو وچې سترګې راته نیولې وې. سر مې څو ځله وخوځاوه. ومې ویل: هی ځواني وه، نه پوهېږم. په بغداد کې مې د سرو زرو کور درلود. په حساب 100 مزدوران راته ګرځېدل. باغ، 40 ښکلې مینځې، تر حده وتلې مځکې، سره او سپین. د هېڅ شي کمی نه و. ټوله ورځ به مې په ښکار او مزو تېروله. خو یو شپه مې خپل نیکه شیخ نوراني آغا په خوب ولید. د سمندر د اوبو په سر ولاړ و. تکه سپینه رڼا ترې بادېدله.
ډله سمندري شاپیري د حجاب په ثوابونو پوهولې. ورغلم خو نیکه مخ رانه واړوه. هماغه خواته یې ودرېدم. بیا یې هم راته ونه کتل. ورته ومې ویل چې زه یم ستا لمسی. خو نیکه په خپلو مبارکو لاسونو پورې وهلم. تر لمنې مې ونیوه. لاس مې اور واخیست. ومې ژړل. نیکه په خوشکه راته وویل چې د پیرانو رنګ دې بد کړ. د دنیا له العبد د خدای له عبادته ایستلې. راویښ سوم. ستونی مې سوځېدلی و. بس په هماغه سهار مې خپل د سرو زرو کور، باغ، مځکې هر څه پر غریبانو وبېشل. غلی سوم. کوچیان سونګېدل. پزې یې پورته کشولې. ومې ویل د دنیا له العب مې پرېښود. اوس دنیا د مردارو اوبو غوندې راته ایسي. پیسې ترې ټولوم. که نه د قارون د ورکې سوي خزانې ځای هم را معلوم دی. خو نه ارزي. کوم خوند چې په عبادت کې دی په بل څه کې نه دی. غلی سوم. کوچیانو اوښکې تویولې. ښه شېبه ووته. د حاجي ناټک غري ونیولې غږ مې واورېد. بعضه د بغدادي پیر مبارکې خبرې دې واورېدې؟ تا ته وایم. یو له عمره پوخ سړی وسونګېد. په ژړا کې ویل توبه مې ده. ومې ویل باز څه کړي؟ حاجي ناټک په خپله پزه د څادر پڅکه تېره کړه. پیرګله قربان دې سم، باز جایي دی. څو ورځې مخکې د تناره د جوړولو لپاره پخه خاوره وړه. د سرې غونډۍ خاوره کلکه ده. له کولنګ سره یوه ژړه روپۍ راتڼېدلې وه. باز وایي چې د زرو ده. نن هماغه ځای ته بیا روان وو، خو کولنګ مې په کېږدۍ کې ترې کښېښود. ورته ومې ویل چې راځه نوی پیر پیدا سوی، پټې ور معلومې دي. حاجي ناټک غلی سو. باز ته یې وکتل. ویې ویل هله پیرګل ته هغه روپۍ ورښکاره کړه. باز د خپلې زړې خیرنې شکېدلې صدرۍ په جیب کې ګوتې نه ایستې. یوه ځلانده ژړه سکه یې راته ونیوله. په زړه کې مې خوشحالي منډه واخیسته، خو ځان مې کابو کړ. د سرو زرو سکې ته مې په ځیر ځیر وکتل. یو دم مې ټنډه تروه کړه. ومې ویل خپل منځونه مه خرابوئ. ورته وګورئ د مسو په دې روپۍ د لوڅ لپړ سړي شکل کیندل سوی دی. بت دی، ګناه لري. سکه مې د غار خولې ته وروغورځوله. زړه مې ولړزېد. سکه هماغسې پر غړېدو ورغړېدو له غاره ووته. سترګې مې پټې کړې. ومې ویل بازه ځان مه ستړي کوه، بازه ځان مه ستړي کوه. همدا ګړۍ په هغه ځای کې ولاړ یم چې تا دا روپۍ پیدا کړې وه. کاشکې د بغدادي پیر کرامات تر معلوم وای. تر مځکې یو ګز لاندې خاورې هم وینم. له غټ تور مار پرته هېڅ هم نسته. د باز غږ مې واورېد. قربان دې سم، خو دا لومړی ځل نه دی. یو ځل پخوا مې هم غلی سو. خبره یې بشپړه نه کړه. پوهېږم چې څه دې پیدا کړي ول، خو زه درته وایم که ته یې خپله وایه. باز په خواره خوله وویل د ډبرې کوچني بوتان یو نه وو، دوه نه ول، سمه لویه سمڅه ترې ډکه وه. د سمڅې خوله مې بېرته پټه کړه. ومې ویل پوهېدم چې څه وایه، خو د شیطان له ځالو لرې ګرځي. پوهېږئ په هماغه ځای کې یو وخت پیریانو ژوند کاوه. کافر ول، بوتانو ته به یې سجدې کولې. کافر پیریان له زړونو ډېر سخت دي. ځان او اولادونه ترې وساتئ. باز په ورختایي ویل توبه مې ده، خو هغه ژېړه روپۍ به څنګه سي؟ توبه مې ده، خو هغه ژېړه روپۍ به څنګه سي؟ هغه خو مې هم په خبره کې ورولوېدم. غم مه کوه. ړندکۍ پیره ته به ووایم روپۍ به بېرته په هماغه ځای کې کښېږدي چې تا ترې راخیستې وه. د باز رنګ بېرته خپل ځای ته راغی. ناڅاپه له لاوډ سپیکره د قدم شاه ټوخی راووت. لنګې مې ولړزېدل. نو دومره لویه غلطي! د دستګاه سویچ مې څنګه هېرېده؟ یو دم مې تندی تریو کړ. په زوره مې وویل مه کوئ، دا ځای د ساتیري نه دی، له کتابونو لرې ګرځي. لاس مې وروغځاوه. د کتابونو د ټولولو په وخت مې د دستګاه سویچ ووهه. کوچیانو ته مې کتل. رډې سترګې راته نیولې وې. ومې خندل. د کوچنیانو له شوخۍ مې د خدای ساتي، نه کرارېږي. کوچیانو یو بل ته وکتل. حاجي ناټک وویل قربان دې سم، دلته خو یوازې شامتوره پرته ده، هغه هم په خبره کې ورولېدم. مه پسې ګرځئ، پټې بلاوې د خدای پټې لري. د کوچیانو سترګې رډې راوختلې. ومې خندل. بغدادي پیر خو یوازې په انسانانو کې مریدان نه لري، ګڼ پیریان هم پرې راټول دي. همدا اوس دلته دوه کوچني پیریان له خپلې ناروغې انا سره راغلي. ښه ده چې نه یې ویني. خړو خاورو ته مې وکتل. ومې ویل ادې ما خو درته ویله چې د بغدادي پیر دم به بې تاثیره نه وي. اوس دې رنګ تازه ښکاري. د سترګو له کونجه مې کوچیانو ته وکتل. وارخطا ول. ومې ویل هلته یو ناروغه زړه پیرۍ پرته ده. کر سو. له حاجي ناټک پرته ټولو کوچیانو د سمڅې خولې ته منډه واخیسته. ومې خندل. راځئ راځئ، زړونه مو غټ ونیسئ، مه وېرېږئ. پیریان کار نه در باندې لري. یو یو بېرته راغلل، خو دا ځل لرې کښېناستل. ټولو هغو خړو خاورو ته کتل چې خیالي پیری ورباندې پروت و. د حاجي ناټک غږ مې واورېد. قربان دې سم، ګستاخي کېږي، خو ټوخی د غټ سړي و. ومې خندل. پیریان ډډ غږ لري، دا خو یې لا یو ماشوم وټوخېد. که غټ پیری ټوخېدلی وای زړه دې له بېخه راووت. غلی سوم. ومې ویل دا ناروغه زړه پیری دلته راوغږوم. له حاجي ناټکه پرته ټولو چیغې کړې.
نه خدای ته وګوره زړونه به مو وچوي. د ښي لاس خلاصې ګوتې مې تر خاورو یو لویشت پورته ونیولې. یوه شېبه غلی وم، بیا مې یو دم وخندل. ادې اوس ښه یې، تندی دې سوړ دی، تبه دې پرې سوې ده. یوه شېبه غلی وم، بیا مې وویل هو ادې سم وایې، ورځئ خو هیر دې نسي، تعویض ته به 7 سپینې جامې ور واغوندې. د غار خولې ته مې وکتل، نرم یې کړه. و ماشومانو راسئ انا مو تر لاس ونیسئ چې ونه لویږي. په لاره کې ناست کوچیان د غار دیوال ته ور وښویده. شمتورې ته مې وکتل، دوا کار کړی و، سترګې پټې وې خو سوکه سوکه منظمه ساه یې اخیستله. حاجي ناټک را پام سو، نجلۍ ته یې وکتل، خړې شونډې یې خندنۍ شوې. په خوند یې وویل قربان دې سم، پوهېدم چې دم او دوا دې بې څه نه ده. نورو کوچیانو ته مې وکتل، لا هم د غار له دیوال سره ناست ول. ومې ویل مه ویرېږئ. پیریان ووتل، ټول تر شامتورې را وګرځېدل. یوه شېبه یې پرتې نجلۍ ته وکتل، بیا یو دم زما په لاسونو را پرېوتل. وار نه کېده. هر یوه هڅه کوله چې زما تر لاسونو خپلې شونډې را ورسوي. حاجي ناټک د حاجي ناټک وارخطا غږ مې واورېد. شامتوره مې ژوبله کړه. ور ومې کتل، زما پر لاس د یوه پراته بوډا لوڅه سپېره پښه د نجلۍ پر ټټر پرته وه. ټول مې شاته کړه. شامتورې ته مې وکتل، په رڼو سترګو کې یې ویره پرته وه. نجلۍ مې ورو را پورته کړه. ومې ویل څنګه یې لورې؟ نجلۍ په حیراني را وکتل. حاجي ناټک په خوند وویل ښه ده، ورته وګورئ، دردونه یې غلي سوي دي، چیغې نه وهي. کوچیان بیا زما د لاسونو د ښکلولو لپاره رامخکې سول، خو زما تریو تندي بیرته پر خپلو ځایونو کښېنول. نجلۍ په مړاوي غږ وویل بابکه وږې یم، کورت ته مې زړه کېږي. حاجي ناټک خپله لور په غېږ کې ونیوله. په خوند یې وویل چې ته خدای راشه کړې، د کورتو غم مه کوه، پیرګل ته کورت څه دي؟ ما ته یې وکتل، په سترګو کې یې خوشحالي پرته وه. په خواره خوله یې وویل قربان دې سم، شامتورې دا 2 ورځې خدای که په هېڅ چې څکه کړې وي، اوس یې کورت ته زړه سوی دی. کورت؟ همدا ګړۍ مې یو کورت په 1000 روپۍ واخیست، خو دا سپېره غر او کورت ډېر سره لرې ول. د شامتورې پر سر مې لاس تېر کړ. ومې ویل لورې ته ناروغه یې، کورت تاوان درته کوي، اوس به غوښه درته راوغواړم. زما خدمتګار سلامت ورون پوخ کړی دی. د نجلۍ تندي نرۍ ګونځې پیدا کړې. نه غوښه مې بده ایسي. حاجي ناټک په غوسه وویل ګستاخي مه کوه، همدې پیرګل له مرګه را وګرځولې، هله ژر یې لاس ور مچوه. ومې خندل، خیر دی، ماشومان دي تر اوسه لا په مقدساتو نه پوهېږي. کوچیانو ته مې وکتل، پوهېدم چې د مقدساتو له ټکي یې معنا نه ده اخیستې، خو یو لغات ښه و، پوه معلومېدم. د اوبو پتک مې ور وغوښت، یو کوچي له ملا را خلاص کړ، د جام پاتې اوبه مې پکې واچولې. حاجي ناټک ته مې وویل دا شفا بخشه اوبه اسان نه دي پیدا سوي، له کوی کافه راغلي دي. نجلۍ ته 3 وخته ورکوه، سهار غرمه بېګا. د حاجي ناټک سترګې له اوښکو ډکې سوې، دواړه لاسونه یې را وغځول. پتک یې څو ځله ښکل کړ، په ډېر احتیاط یې په څادر کې وتړه. یو ځوان وویل یا پیره تر تا لوګی سم، مورکۍ مې څه نه ویني، رای ولم. نور کوچیان هم په خبرو راغلل. د یوه میږو شیدې نه کولې، د بل پرله پسې لوڼې زېږېدلې، د بل اولاد نه کېده، د یوه پرمه لیوه اموخته و. بس ټولو مرسته غوښته. سر مې ورته وخوځاوه، ټول خوشحاله د باندې ووتل. د سمڅې په خوله کې ودرېدم. کوچیان تر چینې تېر ول. شامتوره پر خپلو پښو تله. مځکې ته مې وکتل، زړه مې خولې ته راغی. د 1000 سکه نه وه. قدم شا مې را وغوښت، تږې مې واړولې، سکه پیدا نه سوه. قدم شا مې لاندې ولېږه، لږه شېبه وروسته بېرته راغی. په لاس کې نیولې ژېړې سکې ته یې کتل. ویې ویل سوچه سره زر دي. سکه مې را واخیسته، بلې خواته یې د پخواني یونان په سبک جوړ سوي ودانۍ کیندل سوې. ومې ویل مجبوره یو، باز به یو ځل بیا راغواړو. قدم شا په حیراني را وکتل. ومې ویل باز ول چې له بوتانو ډکه سمڅه یې موندلې ده. پوهېږې پلار مې د لندن په ملي میوزیم کې کار کاوه. هغه وخت ماشوم وم، کله کله به یې میوزیم ته ورسره بیولم. د نایاب او تاریخي اثارو په اړه به یې اوږدې خبرې راته کولې. په مکتب او پوهنتون کې مې هم تر ټولو ډېرې نمرې په تاریخ کې وړي. دا ډول ځایونه بې څه نه دي. قدم شا وټوخل. یو دم یې وویل و احمقه، لاوډ سپیکر لرې کښېنه، یو ټوخی دې نږدې غر کړی وم.